سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا م الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د بونژور کمپټخیت او یا هم سلام وطنوالو نوی درس سره دوستانو تاسو نه بخښنه غواړم چې دا درس زموږ لږ وځنډېدو لکه چې ما تاسو ته پخوا ویلي وو چې زه په خپل ژوند کې زیات مصروفیتونه لرم مصروف یم نو کله ناکله که ځینې درسونه ځنډېږي موږ ته بخښنه وکړئ نو د دې سره راځه چې نوی درس شروع وکړو که چینل ته نوی یاستئ سبسکرایب کړئ تر څو نوی درسونو نوی خبرونه پاتې نشئ که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره یې شیر کړئ تر څو چې ټول وطنوال یو څه زده کړي سمه ده دوستانو نو نننی درس زموږ تاسو چې ده څه شی ده lesson 1 l'émotion et sentiment چې په انګلیسي کې ورته څه وایي emotion and feeling شلم درس ده ایموسیون دوستانو احساسات تو په باره کې به درسي سمه ده کوم احساسات چې موږ تاسو لرو یا څه په باره کې احساسات او یا کومه چې موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې کوم احساسات مخ راکوي هغه په اړه به موږ تاسو یو څه ناڅه زده کوو او یا څه لغتونه چې تاسو استفاده کوی شئ یا کوم ځایو کې کومې خبرې چې کیږي تاسو په هغه پوه شئ نو دا به تاسو ته ډیر ګټوره درس وي نو خدای دې وکړي چې تاسو د دې نه ګټه واخلئ ملګرو سمه ده راځئ چې وړاندې ځو دا هم د پخوا په شان زموږ تاسو فهرست د درسونو ده چې موږ تاسو دې ته رسیدلی یو او ان شاء الله الرحمن بس 3 درسه پاتې ده او زموږ تاسو د A1 درس به تکمیلیږي او د خیر سره بیا که وخت هم لرو د بیا ګورو د دوستانو تقاضا ته که چیرې بیا وشو بیا به A2 درسونه هم تاسو ته آماده کړم ښه ځو وړاندې ملګرو دا نننی درس چې د دوستانو بیا هم لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي که نه چې د څه په باره کې ده د سانتیما او ایموسیون ایموسیون دوستانو احساساتو ته وایي سانتیما هغه کوم احساس چې ته کوې هغې ته وایي نو دلته البته د پخوا په شان همیشه ما تاسو ته 4 ژبې په نظر کې نیولی او هر درس چې تاسو ته جوړومه پروفیشنل طریقه کې به وي البته حرفه‌ایي طریقه به وي چې هغه ټول په نظر نیول کېږي چې ګرامري بڼه یې څه ده کومه سې کېږي کومه سې نه کېږي دا ټول به تاسو ته دلته ښودل کېږي په لومړۍ برخه کې به تاسو ګورئ چې فرانسوي ده انګلیسي ده دري ژبه ده او پښتو ژبه ده زموږ تاسو کوم ملګري چې په دري ژبه خبرې کوي هغوی ته بیل چینل کې پلی لیست موجود ده هغه دوی کولی شي چې هلته په دري ژبه زده کړي او زموږ تاسو وطنوال کوم چې په پښتو ژبه خبرې کوي دا ځای ده سمه ده نو راځئ چې درس ودانګو او شروع پې وکړو ګورئ د دې درس عنوان ده اکسپټې او اوفغیر دنه مطلب دا ده چې په انګلیش کې ورته څه وایي accepting and open مطلب دا ده چې تاسو یو شی قبلوئ یا یو څه ته په ورین تندی باندې ښه راغلاست وایئ سمه ده دا داسې معنا ورکوي چې موږ تاسو یو څه منو او یا یو څه ته به خلاص البته خلاصول نه مطلب دا ده چې غاړه خلاصوو یا غیږ خلاصوو سمه ده داسې معنا ورکوي یا دا چې یو شی منو صحیح ده که نه داسې موږ تاسو سره لومړی لغت چې ده دلته calm په انګلیش کې ورته څه وایي calm ال پکې نه تلفظ کېږي سمه ده چې موږ تاسو پښتو کې ورته څه وایي آرام سمه ده دا به تاسو د ورځې په اوږدو کې ډېر زیات استفاده کوئ بیا هم دوستانو د پخوا په شان چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې دا درسونه به تاسو ته په هر موضوع کې پروفیشنل جوړوم نو دلته بیا هم ما تاسو ته مؤنث او مذکر موضوع په نظر کې نیولې ده دلته ګورئ تاسو په کوم آبي رنګ چې ګورئ دا ټول مذکر ده او کوم چې په ګلابي رنګ کې ګورئ دا مؤنث لغتونه ده ښه لغت هماغه لغت ده ګورئ د هر لغت په آخر کې یو څه اضافه شوی یو ای اضافه شوی سمه ده سپل هماغه ده یو ای اضافه شوی ده نو هغې دپاره ما تاسو ته په کوم رنګ اخیستی په ګلابي رنګ تر څو چې په دې ښه پوه شئ چې په ګلابي رنګ کې دغه زما درسو کې چیرته هم تاسو کوم لغت یا کوم فعل یا هر څه چې ګورئ تاسو په ګلابي رنګ کې موجود و د ده باندې به تاسو ښه ځان پوه کړئ چې هغه لغت څه شی ده هغه مؤنثه لغت ده سمه ده ښه دلته به موږ تاسو دویم لغت ته ولولو چې satisfy
satisfait satisfait. کله چې بیا تاسو مؤنث په طریقه یې تلفظ کوئ satisfied satisfied satisfied. سمه ده؟ دلته به تی په آخر کې وایي، دلته به نه وایي satisfait satisfied. چې په انګلیش کې ورته څه وایي content content. خوشحاله خوشحاله. سمه ده؟ کله چې تاسو په یو ځای کې خوشحال یاستئ یا د یو چا د یو خدماتونه یا د یو څوک تاسو ته خدمت کوي او تاسو د هغه نه راضي یاستئ نو تاسو به دا لغت استفاده کوئ. بل لغت چې موږ تاسو سره ده combler 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 épanouir épanouir. د دې مؤنث هم عین شی ته تلفظ کیږي، صرف ګورئ د لغتو په آخر کې یو ای اضافه شوی ده. سمه ده؟ combler او épanouir. دا معنا fulfilled fulfilled مطلب دا ده چې پوره شوی. د مثال په توګه یوه دنده تاسو ته درکړل شوې ده یا یوه دنده چاته سپارئ او هغه پوره کیږي نو تاسو د دې لغتو څخه استفاده کولی شئ. د هغه پسې passion 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 او که چیرې مؤنث وي patient patient patient. سمه ده؟ چې په انګلیش کې ورته څه وایي patient patient. صبر کول یا صبر. سمه ده؟ یو څه ته تاسو صبر کوئ، خبرو کې صبر کوئ یا یو چا ته زیاته حوصله مندي لاسته راوړئ یا زیاته حوصله کوئ، یو چا سره زر جنګ نه کوئ یا مثال د خبرې د یو چا سره زر په جنجال نه ننوځئ، دې ته څه وایي passion. د هغه نه وروسته دوستانو څه شی ده tranquille tranquille tranquille. د tranquille بله عین مساویانه لغت څه شی ده هغه څه ده paisible paisible paisible. او که چیرې مؤنث په طریقه یې وایي ګوره په ګلابي رنګ کې نیول شوی ده، ګوره عین شی ده، د سپلو کې تغییر نه ده راغلی، په آخر کې یې عین شی ده tranquille او paisible. څه مطلب ورکوي peaceful peaceful سوله ییزه. که چیرې دلته به یو ټوک هم تاسو ته وکړم، که چیرې تاسو د تورانو سره انډیوالان یاستئ نو هغه همیشه غږیږي tranquille tranquille tranquille. سمه ده که نه؟ نو دا د تورانو هغه د ورځې په اوږدو کې د دغه لغت استفاده به زیاتي که نه؟ ښه، د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده détendu détendu détendu. سمه ده؟ او بل ورپسې décontracté décontracté décontracté. مؤنث هم همدا شی ده، ګوره دلته یو ای اضافه شوی détendu او یا décontracté یو ای اضافه شوی چې په انګلیش کې ورته شوی relaxed یا relax آرام. سمه ده؟ آرام. او د هغې نه وروسته چې موږ تاسو ده confiant 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 یا confiant confiant. کله چې مذکري confiant تی پکې نه تلفظ کوئ، کله چې مؤنثي هغه کې ورته شوی confiant یعنی تی په آخر کې ورته تلفظ کوئ چې په انګلیش کې ورته شوی trusting trusting باور کول، اعتبار کول، اعتماد کول په چا باندې. سمه ده؟ دا شانتي دوستانو دلته دا ځینې لغتونه ما تاسو ته اخیستي او په جملو کې استفاده کړی ده. صحیح ده؟ اوس وګورئ که چیرې تاسو چا سره غږیږئ ورته وایئ چې je suis calme je suis calme. څه مطلب I am calm زه آرام یم زه آرام یم. مطلب دا ده چې مثال په توګه تاسو په صنف کې ناست یاستئ، غالمغال کیږي، یو څه کیږي، ستاسو صنفیان خبرې کوي او استاد په تاسو په قاریږي ته وایي چې je suis calme زه غلی یم. سمه ده؟ یا زه آرام یم. البته ملګري به مې دا خبرې کوي یا غالمغال کوي. داسې نور ځایو کې هم تاسو استفاده کولی شئ. یا ځینې خلکو ته وایي calmez-vous یعنی آرام شئ. سمه ده؟ داسې ځایو کې استفاده کیږي. elle est contente elle est contente elle est contente. she is happy she is happy هغه خوشحاله ده هغه خوشحاله ده. j'ai rempli ma tâche j'ai rempli ma tâche. I completed my task I completed my task. ما خپله دنده پوره کړه ما خپله دنده پوره کړه. nous sommes patients nous sommes patients. we are patient we are patient. مونږ صبر کوو مونږ صبر کوو. مطلب دا ده چې په هر شی کې مونږ صبر کوو، حوصله کوو. سمه ده؟ c'est paisible c'est
paisible. څه مطلب؟ it's peaceful. it's peaceful. دا سوله ده یا دا سوله ایزه ده. دا شانتي. سمه ده؟ Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. I trust you. زه در باندې باور لرم. زه در باندې اعتماد لرم. سمه ده؟ دا شانتي. نو دا کولی شئ چې تاسو د ورځې په اوږدو کې د جملې هر ځای کې استفاده وکړئ. ملګرو سره، خپل وکیل سره، خپل دوست سره، خپل هغه د ځینې خلکو خبره، حتی خپل ګرلفرند سره. سمه ده؟ د هغه پسې بل سلاید کې چې موږ تاسو لرو لا جوا. لا جوا یعنی جوی چې څه ته وایي؟ خوښۍ او یا په فارسي کې ورته خوشي یا خوشحالۍ وایي. سمه ده؟ بیا هم د پخوا په شانې دلته موږ تاسو سره کوم لغتونه چې دلته موږ تاسو استفاده کوو چې هغه څه شی ده؟ étonné. 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 یا stupéfait. 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 او یا هم ابی. ابی. ابی چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ amazed. 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 سمه ده؟ چې په پښتو کې څه شی شو؟ حیران. یو څه ته چې حیران پاتې کېږي یا حیرانېږئ. د هغه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده هغه ده غوي. غوي. غوي او یا انشانته. انشانته. دوستانو بیا هم دا خبره په یاد ولرئ. دلته ما تاسو ته ټول لغت په ګلابي رنګ نه ده اخیستی. ګورئ که چیرې د دغه ایتونې یا د دغه غوي کوم منفي علامه چې ایسته کوي او ای ورسره کیدی نو دا په مؤنث نوم باندې بدلیږي. ښه؟ نو خدای دې وکړي چې اوس تاسو په دغه خبرو باندې پوه شوي اوسیږئ. غوي او یا انشانته مطلب څه شی ده؟ delighted. delighted. خوښ یا خوشحال. خوښ، خوشحال، هر یو چې وایي. سمه ده؟ د هغه پسې موږ تاسو بل لغت چې لرو fervent. 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 او یا هم passionné. passionné. passionné چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ eager. eager. لیوال. سمه ده؟ لیوال. موږ تاسو لیوال یو معنا لرو، یو لغت لرو که نه؟ یا لیوال نه مطلب دا ده چې یو چا ته تاسو زړه تاویږي. سمه ده؟ لکه داسې یو معنا ورکوي. د هغه پسې موږ تاسو ته کوم لغت چې مخې ته راځي enthusiast. 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 ګورئ دا هم مؤنث کیدی شي هم مذکر کیدی شي. نو دا مې ځکه په قوس منځ کې ورته ام او اف نیولې ده. مطلب دا ده چې دا هم ام ده هم اف ده. ام مسکولین ده ام فیمینین ده. چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ enthusiastic یا excited. سمه ده؟ پښتو کې څه معنا ورکوي؟ په زړه پورې. په زړه پورې. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده دا هغه څه ده؟ اوغو. 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 سمه ده؟ که چیرې تاسو مؤنث ځای کې استفاده کوئ اوغوز. 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 څه معنا؟ happy. happy. سمه ده؟ خوشحاله یا خوشحاله. سمه ده دوستانو؟ د هغه پسې کوم لغت چې موږ تاسو سره ده inspire. inspire. inspire چې په انګلیش کې ورته څه وایي؟ inspired. inspired. څه معنا ورکوي؟ الهام. الهام. الهام دوستانو مطلب دا ده چې یو خدایي یو خبره ستاسو په زړه کې راوریږي. ځینې خلکو نه وایي چې په زړه کې مې یو خبره وورېده یا په زړه کې مې یو خبره الهام وشوه. نو دلته به څه وایي؟ inspire. سمه ده؟ inspire. د هغه پسې کوم لغت چې موږ تاسو سره دوستانو هغه څه ده rigorer. 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 سمه ده؟ او یا vivifier. 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 invigorated. invigorated. تقویه شوی یا قوي شوی معنا ورکوي. سمه ده؟ rigorer. د هغه پسې دوستانو څه ده موږ تاسو سره vivant. 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 او که چیرې بیا مؤنث تلفظ کوي vivant. vivant. سمه ده؟ که چیرې ای ورسره تلفظ کوي یعنی مؤنث دې جوړوي نو lively. ژوندی. ژوندی. سمه ده؟
ورپسې څه ده موږ تاسو سره پاسیونه 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 یا هم اغدان 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 په انګلیش کې ورته سوی passionate 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 دوستانو سوار په زړه پورې سمه ده په زړه پورې د هغه نه وروسته موږ تاسو سره دوستانو د کوم لغت چې ده هغه څه ده enjouer 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 playful playful څه معنا playful معنا یا خوشحاله یا لوبوونکی سمه ده یا خوشحال او یا لوبوونکی نو دا جملې سره فرق کوي چې تاسو په کوم ځای کې د دې نه استفاده کوئ یا کوم ځای کې تاسو دا پکاروئ سمه ده اوس د هغه پسې کوم لغت چې موږ تاسو ته غدیو 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 او که چیرې مؤنث په طریقه استفاده کوئ ګوره دلته ای یو ایکس په مذکر حالت کې راځي که چیرې مؤنث ته اړوئ بیا څه کیږي ای یو اس ای ګورئ فرق یې ګورئ که نه د لپاره دا ما په تاسو ته په ګلابي رنګ اخیستی ده غدیوز 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 په انګلیش کې ورته شوی radiant radiant غدیوز یا غدیو د روښانه په معنا ده یو شی چې ځلا ورکوي یا یو څه روښانه یي که نه نو هغې ته غدیو یا غدیوز استفاده کولی شئ دغه لغت بیا هم دوباره دلته دوستانو تکرار شوی ده خیر لکه معنا یې دوه ځایو کې دلته مختلف معنا و دلته هم تاسو په مختلف معنا زده کوی شئ که غي ویګوغې غي ویګوغې غي ویګوغې تاسو بل معنا داسې هم اخیستی شئ چې refreshed refreshed صحیح ده refreshed څه معنا ورکوي ځواکمن شوی یا ځواکمن یا مثال قوي شوی وي او یا تازه شوی وي صحیح ده نو د دې نه وروسته دوستانو دا کوم ځای چې تاسو ګورئ دا د دې لغتونو د استفادې ځایونه ده که نه لکه د مثال په توګه تاسو ته ما دلته غوي اخیستې ده که نه د مثال په توګه تاسو یو چا سره معرفي شوئ یو موسسې ته لاړئ یو ځای کې وظیفې ته لاړئ تاسو انټرویو وکړ د انټرویو په آخر کې تاسو وایئ چې زه ستاسو د لیدو نه خوشحاله شوم یا ستاسو د لیدو نه خوښ شوم که نه نو تاسو دا خبره به کومه سې کوئ je suis ravi de vous voir je suis ravi de vous voir je suis ravi de vous voir I am delighted to see you سمه ده زه ستاسو په لیدو خوښ یم یا ستاسو په لیدو خوشحاله شوم داسې سمه ده دویمه جمله چې تاسو ته دلته جوړ شوی ده je suis vraiment heureux je suis vraiment heureux I am very happy زه ډیر خوشحاله یم زه ډیر خوشحاله یم c'est passionné c'est passionné وبخئ c'était passionné c'était passionné بخښنه غواړم دوستانو it was passionate it was passionate دا په زړه پورې وه دا په زړه پورې وه البته ګورئ c'était یعنی موږ تاسو ته پخوانی زمانه ښیي ماضي حالت ښیي ښه نو که چیرې دوستانو موږ سره تاسو یاري وکړه او تاسو غوښته چې مخکې لاړ سو نو کیدای شي چې بیا په بل درسو کې زه تاسو ته البته په A2 کې تاسو ته زمانونه به درس درکړو چې مثال د خبرې پاسې کمپوزې ده او په امپخفې ده او دا شیان ده سمه ده نو دا هغې پورې مربوط ده او د هغه نه وروسته آخري جمله چې موږ تاسو سره ده nous sommes réfléchis nous sommes réfléchis nous sommes réfléchis we refreshed ourselves we refreshed ourselves مونږ خپل ځان تازه کړ سمه ده مطلب دا ده چې خپل ځان هم تازه کړه خپل ځان ته انرژي را جمع کړه یا تازه شو یو کار ته صحیح ده دوستانو نو دا د خوښۍ او یا د خوشحالۍ په حالت کې تاسو د دغو لغتو څخه استفاده کولی شئ ښه ملګرو دا لغتونه چې تاسو ګورئ بیا هم لکه مخکې ما تاسو ته د درس په شروع کې ویلې چې دا ایموسیون مطلب دا ده چې تاسو احساسات بیانوي
کله چې تاسو په خوشحالۍ کې یاستئ کوم لغتونه استفاده وکړئ، کله چې د یو شی د منلو یا د یو شی په غېږ اخیستلو کې یاستئ هغه کې څه ووایئ. یا د مثال په توګه اوس چې تاسو کوم درسونه یا کوم لغتونه په دې سلایډ کې ګورئ د دې نه دا په کوم ځای کې استفاده کوئ. د مثال په توګه تاسو په غوسه یاستئ یا ګډوډي ده چیرته، نو تاسو کولی شئ چې دغه لغتونه استفاده وکړئ. سمه ده؟ نو راځئ چې په دې لغتونو باندې هم کار وکړو. نو دوستانو البته د دې سلایډ عنوان چې ده دا څه ده؟ کولیر، کولیر، کولیر. سمه ده؟ او یا هم le dérangement، le dérangement، dérangement چې په انګلیش کې ورته شوی anger یا annoyance، annoyance، غوسه یا ګډوډي. سمه ده؟ نو لومړی لغت چې موږ تاسو سره ده trouble، trouble، trouble. سمه ده؟ agitated، agitated، ستونزه، قهرجن. سمه ده؟ je suis troublé، زه قهرجن یم. سمه ده؟ دا شان دی. énervé، énervé، énervé. agissé، agissé، agissé. څه معنا؟ aggravated، aggravated، خفه شوی، ناراضه شوی. سمه ده؟ د مثال په توګه تاسو په یو څه کې ناراض یاستئ یا خفه یاستئ، تاسو د دغه لغتونو نه استفاده کولی شئ. د هغه نه وروسته کوم لغت چې ده هغه چې ده amer، 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 bitter. البته په انګلیش کې ورته bitter وایي. ترخه، یو خبره کې ترخه کیږئ. سمه ده؟ د مثال په توګه تاسو یو چا سره خبرې کوئ او په خبرو په جریان کې یو خبره په تاسو بد لګي او تاسو ترخه کیږئ، نو دلته دغه لغت استفاده کولی شئ. amer. د هغه نه وروسته سینیک، سینیک. سمه ده؟ سینیک، سینیک. او ورپسې سپتیک، سپتیک، سپتیک. او ورپسې دیبیټیټیو، 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 دیبیټیټیو او دیبیټیټیو دواړه دوستانو دا مذکر حالت کې راځي او دا مؤنث حالت کې راځي. سمه ده؟ نو سینیکل په انګلیش کې ورته وایي شکمن او یا مغرور. صحیح ده؟ تاسو د شکمن په حالت کې څه شی استفاده کولی شئ؟ دیبیټیټیو، دیبیټیټیو. سمه ده؟ او د مغرور په حالت کې تاسو دغه دوه نور لغتونه استفاده کولی شئ. صحیح ده؟ mécontent، mécontent، mécontent. dysgranulated، dysgranulated، ناراضه، ناراضه. سمه ده؟ د مثال په توګه تاسو د دوستانو سره یا د خپل ملګرو سره ناست یاستئ او تاسو د یو چا نه شکایت کوئ او تاسو وایئ je suis mécontent، زه ناراض یم. سمه ده؟ لکه دا شان دی. perturbé، 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 perturbé دوستانو disturbed، disturbed، ګډوډ. څه معنا ورکوي؟ ګډوډ. سمه ده؟ nerveux، nerveux، nerveuse، nerveuse. ایجی، ایجی، عصبي. سمه ده؟ یو څوک چې عصبي کیږي یا په غوسه کیږي هغې ته nerveux او که مؤنث وي nerveuse استفاده کوي. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره ده هغه څه ده؟ exaspéré، 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 exaspéré. دوستانو دا که چیرې تاسو مؤنث حالت کې لیکئ بیا دغه منفي یا دا ډیش علامت یې نه ایسته کوئ او مخې ته یې دوه دانې ای کیدی. د دې ای وروسته یو بل ای کیدی. صحیح ده؟ exasperated، exasperated. دا هم قهرجن او یا عصباني معنا ورکوي. سمه ده؟ د هغه نه وروسته دوستانو کوم ملګري چې دا کوم لغت چې ده موږ تاسو سره وبخئ frustré، frustré، frustré. frustrated، frustrated، frustrated نه دوستانو دا خبره څه معنا ورکوي؟ مایوسه. مایوسه نه مطلب پوهیږئ؟ ناامید. د یو شی نه چې تاسو بې هیله کیږئ، تاسو هیله نور نه لرئ، ناامیده کیږئ. صحیح ده؟ نو د مثال په توګه تاسو دا داسې استفاده کولی شئ le procès des documents est frustré،
صحیح ده. د مثال په توګه تاسو د خپل ډاکومنټ اوفرا ته لېږلی یا هر شي ته هم لېږلی ده او هغه پروسس مثال تاسو هیله لږ څه کمیږي یا مثال په توګه تاسو لږ ناامیده کېږئ یا مایوسه کېږئ نو تاسو دا هلته استفاده کولی شئ فستخې. سمه ده دوستانو. او ورپسې کوم لغت چې ده فغیو 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 او یا فغیوز 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 چې په انګلیش کې ورته فریوس وایي. دا هم څه معنی؟ قهرجن قهرجن. ورپسې ګرنشو 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 یا ګرنشوز ګرنشوز ګرنشوز. ګروچي ګروچي دا څه معنی ورکوي؟ خپه یا بد اخلاق یا بد خلق. سمه ده دوستانو. نو د مثال په توګه یو څوک ده بد اخلاق ده، بد اخلاق ته مطلب او پښتو کې مته بد اخلاق وایي. صحیح ده. اخلاق صحیح نه ده نو هغه ته هم استفاده کېدی شي او یا د خپګان په حالت کې یا خپه هغه کې هم استفاده کېدی شي. صحیح ده. کوم لغت چې بیا موږ تاسو سره د هغه څه ده هوستیل 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 هوستیل. دا ام مؤنث کېدی شي ام مذکر. ام او اف دواړه ګوره قوسو منځ کې نیول شوی ده. هوستیل یا هاستل هاستل. دښمني. صحیح ده. دښمني د یو چا سره دښمني ده یا دښمني باره کې خبرې کوي یا دښمني ته ګوته نیسئ نو تاسو د هوستل یا هوستل لغت استفاده کوئ هلته. د هغه نه وروسته دوستانو کوم لغت چې ده هغه امپاسیون امپاسیون امپاسیون. انتولران انتولران انتولران. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ impatient impatient. وبخئ. د نه مطلب څه ده؟ بې صبره. یو شی ته تاسو صبر نه لرئ، بې صبره. سمه ده. irrité irrité irrité. irritated irritated. خپه شوی. سمه ده. خپه شوی. د یو شی نه خپه شوی یاستئ. مثال د خبرې یو شی تاسو خپه کوي هغه ته. دا هم مخکې لغتونه دوباره البته تکرار شوی ده. تاسو نه لږ څه ناڅه دلته موږ معذرت غواړو چې فاغیو او فاغیوس ده. ورپسې لیونیتیک 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 موډي. دا هم بد اخلاق ته ویل کېږي دوستانو. او په آخر کې موږ تاسو سره تاندو 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 on age پر سنډه. د مثال په توګه تاسو وایئ چې بالکل د ځینې خلکو خبره وایي وزه غونته د بام په څنډو باندې ځي که نه لکه داسې یو ځای ته پر څنډه یعنې مطلب مثال په توګه داسې لکه بانه نیسي په هر څه باندې. صحیح ده. لکه داسې لکه په هر څه باندې غږیږي په هر څه باندې بانه نیسي داسې یو ځای کې استفاده کېدی شي. او د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره دا شی ده اوتخې 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 اوتخې. صحیح ده. اوتخې. outraged out out outraged اصل کې ده. وبخئ. outraged غوسه شوی. سمه ده. outraged مطلب غوسه شوی. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو سره بیا ایګغې ایګغې ایګغې. سمه ده. ایګغې یا غان کونوې غان کونوې غان کونوې. resentful resentful. قهرجن یا قهرجن او یا تاسو ته داسې وایم چې یو شی باندې چې زړه خوري. البته قهرجن داسې صحیح معنا ورته بیا هم راځي او که نه راځي. په یو څه باندې یو څوک د خپل زړه خوري. مثال په توګه په یو خبره باندې تاسو خپل زړه خورئ یا په یو څه باندې ډیر فکر کوئ هغې ته دا استفاده کېدی شي. ښه سمه ده. ښه دوستانو. ورپسې کوم لغت چې ده کنترغریې 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 کنترغریې. سمه ده. یا افکته 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 او یا فشي فشي فشي.
څه معنا upset upset خپه ناراحته د یو شی نه تاسو خپه یاستئ یا د یو شی نه ناراحت یاستئ داسې ځایو کې استفاده کوي vindictive او یا vindictive دا یې مؤنث ده دا یې مذکر ده دا تکرار شوی ده چې غچ اخیستونکی معنا ورکوي دلته سمه ده نو بیا هم همدا کوم لغتونه چې موږ تاسو د تیر سلاید نه تر دې ځې پورې ولوسته داسې ځینې ځایو کې استفاده کیدی شي د مثال په توګه تاسو وایئ لطخه perturbé لطخه perturbé لطخه perturbé the trend the disturbed train the disturbed train ریلګاډی ګډوډ دی سمه ده یا تاسو که چیرې کتلی که نه چې کله دا اورګاډی په ږغو کې تاسو یاستئ او هلته لیکي که نه چې لطخه perturbé یا perturbé کله ناکله تاسو ته مثال په توګه هلته په ږغ کې تاسو ولاړ یاستئ په شیشه کې ګورئ که نه مثال تاسو ته وایي چې 15 دقیقې بعد ټرین راځي یا ور یې ټرین ورکېږي مثال 15 دقیقې بعد یا 20 دقیقې بعد دا اوړي په هغه کې هلته په لوحه کې یا په غټ تلویزیوني سکرینونو کې تاسو ته لیکل کېږي چې perturbé صحیح ده perturbé نه دلته مطلب دا ده چې ګډوډ شوی ده سیستم ګډوډ شوی ده سمه ده دا شان دی Je suis mécontent. Je suis mécontent. I am unhappy. زه ناخوښ یم یا زه خوشحال نه یم یا زه د مثال په توګه زه د تاسو سره خبرې کوم او تاسو په یو مشوره یا یو خبره باندې زه راضي نه یم که نه زه نه غواړم چې دې کې مخکې لاړ شو نو زه پکې ناخوښ یم که نه لکه دا شانتې Je suis mécontent. زه په دې کې ناخوښ یم Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. ګوره nerveuse نغوس تاسو دلته وکتل ګوره نغوس دلته وګورئ په ګلابي رنګ کې ده که نه مؤنث حالت کې ده نو دلته ګورئ د ال یعنی د ښځې دپاره نغوس استفاده شوی ده نغوو نه ده استفاده شوی elle est nerveuse she is nervous هغه عصبي ده یا هغه غوسه ده سمه ده je suis frustré je suis frustré I'm frustrated I'm frustrated. زه خفه یم یا زه ناامید یم یا زه ناهیله یم صحیح ده دوستانو نو دا فرق کوي چې تاسو په کوم سیزي کې په کوم حالت کې د دې نه استفاده کوئ صحیح شو ملګرو راځئ چې د بل سلاید په طرف ځو دلته دوستانو بیا هم کوغاژ la capacité چې په انګلیش د courage یا power وایي زړورتیا او وړتیا باره کې ده دوستانو دا درس به اوږده درس وي نو تاسو نه البته غواړم چې موږ سره صبر وکړئ او خدای دې وکړي چې دا درس تاسو تر اخره پورې تعقیب کړئ صحیح ده دلته دوستانو دا چې avantureux په مؤنث حالت کې avantureux زړه راښکونکی د مثال په توګه تاسو یو ځای ته سفر ته ځئ او هغه ښکلا یا هغه نقشې یا هغه کوم شی چې تاسو ګورئ هغه په زړه پورې نو هغې ته تاسو avantureux استفاده کوی شئ که مؤنث وي بیا avantureux ورپسې brave courageux او یا هم courageuse څه معنا په انګلیش کې ورته brave وایي زړور تاسو که چیرې وایئ چې زه زړور یم نو څه وایئ je suis brave ښه capable صحیح ده capable او یا compete capable په انګلیش کې ورته وایي وړ صحیح ده وړ به معنا دا ده چې یو څوک د یو څه وړتیا لري یا توانایي لري یا زور لري سمه ده مثال زه د دې توانایي لرم چې یو ژبه زده کړم یا د دې وړ یم چې زه دغه یو څومره وزن پورته کړم دې ته capable یا compete استفاده کیږي assurer confident او که چیرې مؤنث confident په انګلیش کې ورته confident وایي ډاډمن مطمئن هم ورته تاسو که وایئ مطمئن هم راتلی شي البته په دري کې کیږي خو په پښتو کې ورته ډاډمن وایي په یو څه کې تاسو ډاډه یاستئ
audacieux, 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 hardi, 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 audacieuse, 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 daring, daring. daring دوستانو هم دوستانو دا لغت چې ده هم زړورتیا ته استفاده کیږي هم شجاعانه. شجاعانه مطلب مخکې ما تاسو ته وویل کنه چې یو څه ته تاسو زړور یاستئ، شجاع یاستئ. صحیح ده. شجاعانه مطلب دا ده چې تاسو هر څه ته وړاندې کیږئ یا هر څه ته مخکې کیږئ، دې ته شجاع ویل کیږي یا زړورتیا ویل کیږي. صحیح ده. سمه ده. د هغه نه وروسته کوم لغت چې موږ تاسو لرو obstiné، 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 determined، determined، ټاکل شوی. صحیح ده. ټاکل شوی یا مشخص شوی. صحیح ده. fier، 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 proud، proud، ویاړ. زه ویاړم چې افغان یم. زه ویاړم چې درس وایم. زه ویاړم چې په لومړی قطار کې راغلی یم. سمه لکه دا شانتې. ویاړ. فوغ، فوغ، فوغ. څه مطلب؟ strong، strong، قوي. مغتان، 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 worthy، worthy، ویاړ، ویاړ. سمه ده. د مثال په توګه تاسو دا جمله استفاده کوئ: un voyage aventureux، un voyage aventureux، an adventurous journey، یو زړه راښکونکی سفر، یو زړه راښکونکی سفر. c'est une fille courageuse، c'est une fille courageuse. مطلب دا ده چې هغه جنۍ نه دوی ستاینه کوي که نه، وایي هغه جلۍ ډېره زړوره ده. سمه ده. she is a brave girl، هغه یوه زړوره نجلۍ ده یا جلۍ ده. j'ai confiance، j'ai confiance، j'ai confiance، I trust، زه باور لرم، زه باور لرم. je suis fier d'être afghan، je suis fier d'être afghan، I am proud to be afghan. سمه ده. زه ویاړم چې افغان یم. زه ویاړم چې څه شی یم؟ افغان یم. نو دوستانو تاسو کولی شئ دا نور لغتونه تاسو په خپله په داسې جملو کې استفاده وکړئ. د هغه نه وروسته دوستانو کوم سلاید چې موږ تاسو دلته ده، هو دا د سلاید نوبت ده. tendre یا loving، مینوال. صحیح ده. مینوال. د مثال په توګه تاسو یو شی سره مینه لرئ، تاسو یو شی په زړه په خپل زړه کې نیسئ یا یو څه منئ. سمه ده. یو څه تاسو خوښیږي، نو تاسو کولی شئ چې دغه لغتونه استفاده وکړئ. سمه ده. ښه، لکه لومړی لغت دا ده اوویر، اوویر. اوویر نه مطلب خلاص که نه، لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې یو شی ته تاسو غاړه خلاصوئ یا غیږ خلاصوئ. اوویر. او څه؟ تولران، 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 accepting، منل. سمه ده. منل. effective، effective او effectuous، effectuous. په انګلیش کې ورته affectionate وایي. مینه‌ناک، مینه‌ناک. یو شی ده مینه‌ناک ده. سمه ده. هغې ته تاسو دا استفاده کولی شئ. ورپسې څه شی ده؟ attentionné، attentionné، attentionné یا attention. caring، caring، پاملرنه، پاملرنه. یو شی ته تاسو پاملرنه کوئ، یو شی ته تاسو پام نیسئ. صحیح ده. دا شانتې. combler، combler، épanouir، fulfill. تاسو د البته لومړی سلاید کې دا هم ولوسته. پوره شوی. en sécurité، en sécurité، safe، خوندي. صحیح ده. خوندي. مطلب دا ده خوندي نه مطلب دا ده چې بغیر د کوم خطري. chaleureux، chaleureux او chaleureuse، chaleureuse. warm مطلب ګرم، ګرم. اوس دلته وګورئ. c'est vraiment effective، c'est vraiment effective، it's really affectionate. دا واقعاً په زړه پورې ده، دا واقعاً په زړه پورې ده.
prends soin de toi prends soin de toi prends soin de toi take care of yourself د ځان خیال وساته صحیح ده د ځینې خلکو خبره که چیرې تاسو خپل ګرلفرند یا چا سره مسیجونه کوئ په آخر کې تاسو ته وایي څه وایي prends soin de toi prends soin de toi تاسو خپل خیال وساتئ یا د خپل ځان ته پام وکئ صحیح ده خیر دا ځینې خبرې پکې لږ زرکې ټوقي میخه ده ښه notre vie est en sécurité ici notre vie est en sécurité ici our life is safe here زموږ ژوند دلته خوندي دی زموږ ژوند دلته خوندي دی صحیح ده دا شانتي ښه دوستانو ورپسې په دې سلاید کې بیا هم لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دا ټول ستاسو د ایموشن یا ستاسو د احساساتو په باره کې درسونه ده صحیح ده نو دلته اوس تاسو د سټرس په باره کې یا خفګان په باره کې وایي که نه نو دلته سټرس په فرانسې کې څه ورته وایي سټرس ته لستخس وبخښئ تخیست ډېر بخښنه غواړم تخیست لا تخیست په انګلیش کې ورته څه وایي sadness خفګان ښه که چیرې تاسو په ډېر خفګان حالت کې یاستئ تاسو به دا هم اورېدلي که نه چې déprimé je suis déprimé که چیرې تاسو هغه کوم خپل سایکولوژیستان یا روانشناسانو سره ناست یاستئ نو تاسو هغې ته وایئ چې je suis déprimé زه خفګان کې یم یا زه خفه یم صحیح ده نو déprimé نه څه مطلب ده depressed چې خفګان ده مطلب دا چې دا depressed په خپله هم چې د déprimé یو مریضي په حالت کې یو مریضي ده ورپسې déçu disappointed دا هم مایوسه ناامیده معنا ورکوي découragé démoralisé دا هم discouraged معنا ورکوي چې مایوسه شوی د مثال په توګه تاسو د یو شی نه مایوس شوی یاستئ یا یو خبره تاسو ته څوک کوي او تاسو ته دا خبره داسې اثر در باندې کوي چې تاسو مایوس کیږئ ترې نو تاسو دغه لغتونه استفاده کولی شئ صحیح ده ورپسې triste او یا هم melancholic صحیح ده forlorn خفګان یا بېوسۍ ته ویل کېږي خفګان یا بېوسۍ سمه ده ورپسې désespéré dévasté heartbroken زړه مات شوی یا زړه ماتونکی صحیح ده زړه ماتونکی یا هم désespéré بیا دوباره استفاده شوی ده چې hopeless دا هم ناامیدي ده یا یو شی نه تاسو مایوسه کیږئ هغې ته استفاده کیږي soul lonely تنها یوازې سمه ده ښه malheureuse triste وبخښئ دا ملغو ده ډېر بخښنه غواړم دوستانو دا malheureuse صحیح ده ملغو مذکر ده malheureuse مؤنث ده سمه ده او دا triste دا درې واړه یو معنا ورکوي دا triste چې ده هم مؤنث کیدی شي هم مذکر کیدی شي د قوس په منځ کې تاسو ام او اف ګورئ چې unhappy معنا ورکوي ناخوښه سمه ده او لا او یا less weary ستړی شوی د ستړی شوی نه مطلب دا نه ده چې مثال د خبرې تاسو یو کار کوئ ستړی کیږئ دلته دا استفاده کوئ نه شئ ښه دوستانو دا لا او لس دا تاسو صرف د یو شی نه چې تاسو خفه یاستئ د مثال په توګه د یو درس نه د یو څه نه چې هغه تاسو ته ناامیدي مخکې راوړي نو هغه ته لا او لس استفاده کوئ شئ ستړتیا ته راتلونکي سلاید کې به تاسو به وایئ صحیح ده او ورپسې آخري چې ده اغدان صحیح ده اغدان چې په انګلیش کې ورته څه وایي yearning ارمان آرزو صحیح ده یو څه ته تاسو ارمان لرئ صحیح ده لکه داسې دی
اوس مثال په دا کوم لغتونه چې موږ تاسو ورسته ځنې دلته په جملو کې استفاده شوی ده. Je suis déprimé. Je suis déprimé. I am depressed. I am depressed. زه خپه یم. زه خپه یم. نو دوستانو تاسو به په یاد کنه چې ډیپریمي کچېرې تاسو په یاد کوم کسان چې په کمپو کې ژوند کړی دی هغه سایکولوژیستان چې راتله او تاسو ته ویل کې تاسو ډیپریمي یا تاسو په دغه حالت کې یاستئ تاسو راتلی شئ موږ سره خبرې کوی شئ سمه ده دا شانتي Elle est déçue. Elle est déçue. He is disappointed. He is disappointed. هغه مایوسه دی. هغه مایوسه دی. Ne le décourage pas. Ne le décourage pas. Ne le décourage pas. Don't discourage him. هغه ما مایوسه کوه. مطلب دا هغه ته ناامیدي مو ورکوه. هغه ته داسې خبرې مه کوه چې هغه ناامید شي. سمه ده؟ دا شان دی. او ورپسې j'ai une histoire déchirante. J'ai une histoire déchirante. I have a heartbreaking story. I have a heartbreaking story. وبخښئ breaking نه breaking story. زه په زړه پورې کیسه لرم یا زه یو زړه ماتونکی کیسه لرم. صحیح ده؟ déchirant. زړه ماتونکی ته البته بخښنه غواړم دلته زړه ماتونکی راځي ښه. Nous sommes désespérés. Nous sommes désespérés. We are desperate. We are desperate. مونږ ناامید یو. مونږ ناامید یو. د یو شی نه چې تاسو ناامید کیږئ یا خپه یاست او البته ناامید مطلب مایوس یاستئ تاسو دا جمله استفاده کوئ. Nous sommes désespérés. سمه ده؟ ښه د هغه نه وروسته دوستانو کوم ستا چې بیا ګورئ تاسو دا د بل موضوع په اړه کې ده چې هغه دیتاشه چې په انګلیش کې ورته ډیټاچډ وایي او په پښتو کې موږ تاسو جلا یا جدا ورته وایي. صحیح ده؟ په فارسي کې ورته جدا وایي په پښتو کې ورته جلا وایي که نه بیل. دا ځینې لغتونه تاسو استفاده کوئ شئ دلته. distant réservé یا froid چې په انګلیش کې ورته شوی aloof لرې. سمه ده؟ لرې. ورپسې دوستانو کوم لغت چې ده indifférent په انګلیش کې ورته indifferent بې پروا mal à l'aise څه شی gêné embrasser uneasy نارامه. سمه ده؟ نارامه. تاسو کولی شئ چې دا درې واړه لغتونه په دې حالت کې استفاده وکړئ خو دا لغتونه هر یو بیل معنا هم لري. mal à l'aise یو شی کې تاسو صحیح نه یاستئ مثال په توګه نارامه یاستئ. ژنې تاسو یو ځای کې ناراحت یاستئ. embrasser مثال یو ځای کې تاسو شرمېږئ په یو شی باندې. لکه دا د لغتونو بیل معنا ده خو تاسو کولی شئ چې په داسې یو حالت کې استفاده ترې وکړئ. سمه ده؟ ښه ورپسې renfermer introverti withdrawn بیرته اخیستل. یو شی تاسو بیرته اخلئ د یو ځای نه. صحیح ده؟ او دلته همداسې چې تاسو ته بیل عنوان دیته شی و همداسې دلته د شرم په باره کې ده. اونتو شیم مطلب شرمناک. سمه ده؟ که یو څوک وایي اونتو یا اونتوز shameful شرمناک. صحیح ده؟ ژنې تاسو دلته ولوسته که نه. complexe self conscious ځان پوهه. دلته ځان پوهه راځي ښه خو ځان پوهه دلته نه ده دوستانو. دلته هم البته موږ نه څه غلطي شوی ده دلته کیدای شي د ټایپ په وخت کې موږ نه غلطي شوی دوستانو بخښنه غواړم. ژنې ناراحت او کامپلکس لکه یو څه کې تاسو ورکیږئ. د مثال په توګه تاسو یو شی وایئ یو درس وایئ او په هغه کې ځان درنه ورکیږي
نو دغه حالت کې تاسو یو شرم احساس کوئ یا ځان پکې ورکوئ که نه، نو دا هغه حالت ته راځي. بخښنه غواړم دوستانو. ښه، فیبل، فیبل، لش، لش، لش. څه ته وایي؟ ویک، ویک مطلب ضعیف، یو شی چې ضعیف وي. اوس ځینې جملې تاسو ته جوړ شوی د دغه لغتونو نه. المال علیس، المال علیس. He is uncomfortable. He is uncomfortable. هغه نارامه ده. هغه نارامه ده. C'est vraiment gêné. C'est vraiment gêné. It's really embarrassing. It's really embarrassing. ګورئ gêné دلته موږ تاسو ولوستل که نه؟ gêné، gêné. دلته ګورئ دا واقعا شرموونکی ده. نو gêné دلته ناراحت کوونکی یا شرموونکی ته استفاده کیږي. ښه، c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. It's shameful. It's shameful. مطلب دا ده چې هغه دا د شرم خبره ده یا دا شرموونکې خبره ده. داسې صحیح ده. ورپسې دوستانو کوم ځای چې تاسو ګورئ دا پوغ، پوغ یا فیر چې تاسو ورته څه وایئ په پښتو کې؟ ډار، ډار یا ویره. د یو شی نه چې تاسو ویره کوئ یا ډارېږئ. سمه ده؟ دا شانتې. ښه، لومړی لغت چې ده anxieux، anxieux، anxieux. نغوو، نغوو. تاندو، تاندو. چې کله مؤنث استفاده کوي anxious، anxious. نغووز، نغووز. تاندو، تاندو. په انګلیسي ورته څه وایي؟ anxious، anxious. پښتو کې څه ده؟ عصبي یا اندېښمن. سمه ده؟ عصبي یا اندېښمن. د یو شی نه تاسو اندېښنه لرئ. سمه ده؟ د مثال په توګه یو درس ده یا د مثال په توګه تاسو د اسنادو په باره کې ده یا د ژوند په باره کې ده اندېښمن یاستئ. صحیح شو دوستانو؟ ښه، ورپسې کښینټیف، 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 کښینټیف. دواړه یو څه تلفظ کیږي. دا مذکر ده او دا مؤنث ده. fearful، fearful. ډارونکی، ډارونکی. کښینټیف. سمه ده؟ hesitant، hesitant، hesitant. په انګلیسي کې ورته څه وایي؟ hesitant، hesitant. شکمن، شکمن. لکه دلته hesitant نه مطلب څه شی ده؟ مطلب دا ده چې تاسو یو څه ته زړه نازړه کیږئ. مثال په توګه تاسو یو سودا اخلئ، په هغه کې زړه وهئ. مثال تاسو یو جوړه بوټه اخلئ، زه په دې کې اوس شکمن یم چې دا واخلم وانه اخلم، دومره پیسې مې ځي، دا به ښه یي که نه یي. لکه داسې یو شی ته تاسو چې کله شکمن کیږئ دې ته څه شی وایي؟ hesitant، hesitant. سمه ده؟ شکمن. ورپسې آنکې، آنکې، آنکې. worried، worried. اندېښمن، اندېښمن. سمه ده؟ ورپسې څه شی ده؟ la gratitude، la gratitude، la gratitude. په انګلیسي کې ورته هم gratitude وایي. مننه، مننه. د یو چا نه تاسو منندوی اوسیږئ. صحیح ده؟ reconnaissant، reconnaissant، reconnaissant. appreciative، appreciative. د قدر وړ، د قدر وړ. شانسو، شانسو او یا شانسوز، شانسوز، شانسو، شانسوز. لکی، بختور. وای ته بختور یې. سمه ده؟ یا هغه بختور ده. داسې دی. توشه، توشه، توشه. ایمیو، ایمیو، ایمیو. touched، لمس شوی. سمه ده؟ یو شی چې لمس شوی. ښه، ورپسې culpability، culpability، culpability. culpability مطلب څه شی ده؟ guilt، ګناه. صحیح ده؟ ګناه. ګناه باندې پوهیږئ شو؟ ګناه ګناه ده. coupable، coupable، coupable. guilty، guilty. guilty نه مطلب دوستانو څه مطلب ده؟ مجرم یا ګناهکار. plaider regret، plaider regret، plaider regret. remorseful،
remorseful پښیمانه. د مثال په توګه تاسو یو څه نه اخلئ او وروسته هغه څه کې تاسو فایده کوئ او تاسو هغه وخت کې په ارزانه اخیستی نه یي، نو تاسو په هغه باندې پښیمانه یاستئ. صحیح ده. د مثال په توګه زه تاسو ته اسان خبره وکړم، تاسو یو موټر اخلئ په 10 روپۍ، هغه 15 ورځې بعد هغه موټر قیمت یې 1000 روپۍ ته جګیږي. مثال مې وویل کنه، موټر خو په 10 روپو نه کیږي، خو خیر. نو تاسو هلته بیا پښیمان یاستئ، ولا کاشکې ما دا په 10 روپۍ اخیستی و. سمه ده. نو دغه حالت ته څه وایي؟ پلدې غوږغې، یعنې پښیماني. ښه، دلته اوس دا کوم لغتونه چې موږ تاسو ولوستل دلته په جملو کې استفاده شوی. سمه ده. C'est une histoire effrayante. C'est une histoire effrayante. It's a scary story. It's a scary story. دا یو ویرونکې کیسه ده. یو ویرونکې کیسه ده. effrayant یعنی ویرونکې. N'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Don't hesitate. Do not یا don't hesitate. زړه مه وهه. زړه مه وهه. تاسو سودا اخلئ، بل خپل ملګري ته وایئ چې یا ملګری درته وایي چې n'hésite pas. تاسو زړه مه وهئ. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. I appreciate you. زه ستا نه ستاینه کوم. زه ستا نه ستاینه کوم. C'est un garçon chanceux. C'est un garçon chanceux. He is a lucky boy. He is a lucky boy. هغه یو بختور هلک دی. سمه ده. Je suis tombé capable. Je suis tombé capable. I feel guilty. I feel guilty. زه مجرم وم یا زه خپل ځان ګناهګار احساس کوم. سمه ده دوستانو. نو موږ تاسو ان شاء الله درسو اخر ته رسیږو. راځئ چې لږ نور هم لږ انرژي لاسته راوړو. ښه، ان شاء الله درسونه اسان کیږي. نو اخر کې l'espoir. l'espoir hope هیله امید. سمه ده. plein d'espoir. plein d'espoir. plein d'espoir. full of hope. له امید څخه ډک. له امید څخه ډک. optimist. optimist. optimist خوشبین ته وایي. یو شی په باره کې تاسو خوشبیني کوئ، یو شی په باره کې ښه فکر کوئ، دې ته optimist وایي. سمه ده. positive. 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 positive دواړه مؤنث مذکر یو څه تلفظ کیږي، چې په انګلیش کې ورته هم optimistic وایي. optimistic. optimist. optimistic. خوشبینه. خوشبینه یو څه باره کې خوشبین یاستئ. خوشبینه نه مطلب دا ده چې تاسو یو مثال په توګه تاسو د خپل د اسنادونو انټرویو ورکړه او تاسو دې ته خوشبین یاستئ چې زه به ان شاء الله الرحمن خپل اسناد لاسته راوړم. سمه ده. نو دا یو خوشبیني شو. دا یو optimist شو. سمه ده. optimist. صحیح ده دوستانو. ښه. confiant. confiant یا confiant. که confiant وایي دا ای ورسره وایي نو دا مؤنث شو، او که چیرې confiant وایي نو مذکر ده. trusting. trusting باور کول. صحیح ده. بخښنه غواړم دوستانو. د هغه نه وروسته دوستانو کوم د تاسو چې دلته ګورئ دا بل موضوع ده بیا هم impuissant. 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 powerless. بې واکه یا بې قدرتي، بې وزلي. سمه ده. incapable. 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 incompetent. 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 incapable په انګلیش کې ورته وایي. ناتوان. ناتوان. غیزینه. 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 resigned. استعفا ورکول. سمه ده. استعفا ورکول یا استعفا ورکړه. ورپسې la sensibility. la sensibility. la sensibility. tenderness. مهربانی. سمه ده. مهربانی. attentionné. caring. دا موږ تاسو ولوستل کنه. attentionné. caring پاملرنه. affectueux او یا affectuous. loving مینوال. اوس دا جملې دلته لغتونه دلته په جملو کې استفاده شوې ده. c'est plein d'espoir. c'est plein d'espoir. it's full of hope. دا د امید څخه ډکه ده. c'est plein d'espoir. je suis toujours optimiste. je suis toujours optimiste.
زه همیشه خوشبین یم. دا لغت استفاده شد دوستانو. صحیح ده؟ J'ai déjà démissionné. J'ai déjà démissionné. I already resigned. I already resigned. سمه ده؟ ما لا د مخه استعفا ورکړی یا ورکړی وو. سمه ده؟ ما لا د مخه استعفا ورکړه. صحیح ده؟ نو دا سلاید زموږ تاسو هم پای ته ورسېدو. پوهېږم دوستانو تاسو به خسته شوي یاستئ، کیدای شي دا درس ډېر اوږده درس و. بیا هم د بخښنې سره نو زموږ معذرت وبښئ. صحیح ده؟ نو دلته اوس په دغه موضوع کې موږ تاسو دا لولو چې لا سترس یا سټرس فشار. بیا هم دا زموږ تاسو د سانتیما یا د احساساتو پورې اړه لري. دلته ما تاسو ته مخکې ولوستل که نه چې ستړتیا په حالت کې تاسو کوم شیان استفاده کولی شئ که نه. ایپویزې سمه ده؟ ایپویزې یا extenuate چې په انګلیش کې ورته شوی burned out یا exhausted. ستړی شوی یا خسته شوی. ستړتیا په حالت کې ایپویزې استفاده کوي. grand شو یا شفوه. دا مذکر ده. که چیرې مؤنث وایي grand shoes یا هم شفوان. وبخښئ شفوین داسې cranky. بد اخلاق یا لعنتي. بد اخلاق البته بیا هم همغه فشار په حالت کې چې تاسو باندې فشار راځي او تاسو اخلاق ورسره بدلیږي که نه، داسې یو حالت کې راځي. سمه ده؟ کښیوې سمه ده؟ وونه. دوستانو دغه دوه لغات وګورئ. دلته منځ کې تاسو ته سلنګ لیکل شوی ده. سلنګ دوستانو هغه لغاتو ته ویل کېږي چې هغه تاسو خپل ملګرو سره د کوڅې ملګرو سره استفاده کولی شئ. صحیح ده؟ لکه موږ تاسو عامیانه ژبه کې چې او خبرې کوو که نه، لکه دا حالت ته سلنګ ویل کېږي. سمه ده؟ دا په یاد وساتئ. exhausted ستړی شوي یا ستړی شوی خلک. سمه ده دوستانو؟ ښه دې ته رسېدلو. ښه ایغنتې او یا هم extenuate frazzled ټوټه. سمه ده؟ ټوټه. ځینې خلک وایي ستړی شوم، ټوټه شوم. داسې انتې. ښه ورپسې bouleversé abattu overwhelmed ډوب شوی. نو دلته bouleversé یا abattu دوستانو، bouleversé دا هغه حالت ته ویل کېږي چې مثال د خبرې تاسو په یو غم کې بیخي ډوب کېږئ. مثال په توګه خدای دې نه کړي زموږ تاسو وطن کې اوس ارامي راولي، یا ورې بیا یو انتحاري کېږي او تاسو زړه ورسره ډېر ماتېږي او تاسو په دې غم کې ډوبېږئ. نو دغه حالت کې تاسو وایئ چې je suis bouleversé یعنی مطلب زه ډېر خوابد شوی یم یا ډېر په دغه غم کې ډوب شوی یم. دا شانتې. سمه ده؟ agité restless بې آرامه یا بې قراره. سمه ده؟ ورپسې ébranlé secoué او یا هم bouleversé. صحیح ده؟ shaken ولړزول. سمه ده؟ نو دا هم هغه حالتو کې راتلی شي چې تاسو فشار لاندې یاستئ. دغه لغتونه هر یو کېدای شي چې استفاده شي. je suis épuisé I am exhausted زه ستړی یم. کله چې تاسو ستړی اوسئ خپل ملګري ته وایئ چې je suis épuisé s'il vous plaît donnez-moi un bouteille d'eau. زه ډېر ستړی یم، ماته یو ګیلاس یا یو بوتل اوبه راکړه. سمه ده؟ je suis bouleversé I am upset زه خوابده یم. سمه ده؟ خدای دې نه کړي یو انتحاري وشو، یو قصه وشوه. je suis bouleversé. je suis agité I am agitated زه په قهر شوم.
مثال په یو څه باندې په غوسه کېږئ، یو څه باندې غوسه کوئ، نو دغه حالت کې څه راځي؟ je suis agité. سمه ده دوستانو؟ نو ګورو چې څومره درس نور پاتې ده. خدای دې وکړي چې آخر ته رسېدلی اوسېږو. ښه لدود او دا زموږ او تاسو آخري سلاید ده. ښه لدود چې په انګلیش کې ورته شوی doubt. سمه ده دوستانو؟ نو doubt یا دوت مطلب څه شی ده؟ شبهه یا شک. تاسو په یو شی کې شک شبهه وایي مه کوئ، صحیح ده؟ نو شک او شبهې باندې خو تاسو اوس پوهېږئ چې شک او شبهې نه مطلب څه شی ده؟ چې یو څه باندې شک کوئ، په یو څه باندې تاسو شکمن اوسېږئ، دغه خپله شکمن لغت ته څه استفاده کېدای شي؟ له دوت. او داسې دا نور لغتونه هم استفاده کېدای شي. چې لومړی لغت یې موږ تاسو ته راوړی ده unsatisfy. dissatisfied نارضایت. سمه ده؟ د یو چا د یو کار نه تاسو ناراضي یاستئ، نو هغه کې شک لرئ که نه چې هغه تاسو به وایئ چې یا په دې کې رشوت ورکړی یا دا یا هغه، او تاسو د هغه د کار نه خوښ نه یاستئ. déconcerté dérouté perplexed حیران. سمه ده؟ حیران. ښه réticent reluctant زړه نازړه. صحیح ده؟ réticent مطلب زړه نازړه. یو شی کې تاسو زړه نازړه یاستئ که نه، یو څه ته زړه وهئ یا زړه ورته ښه کېږي که نه ښه کېږي، لکه مخکې چې تاسو ته ما ویلې که نه، چې یو شی کې تاسو شکمن یاستئ چې دا وکړم ونه کړم. صحیح ده؟ réticent. ورپسې choqué bouleversé stupéfait. دا هم shocked ټکان یا خپه. د مثال په توګه تاسو یو ځای کې یو کار کېږي، یو څه کېږي، تاسو په هغه کې ټکان خورئ، یو ویره کوئ، یو څه حالت راځي، او دغه جملې د لغتونه په جملو کې راځي، هغه تاسو استفاده کوئ شئ. ورپسې soupçonner suspicious شکمن. سمه ده؟ نو شکمن، تاسو په یو شی باندې شکمن اوسئ، که چیرې مذکرې soupçonner یا suspicious. سمه ده؟ او آخري لغت چې موږ تاسو ده uncertain unsure. صحیح ده؟ ډاډمن. البته دا ډاډمن نه یي، دلته ډاډمن موږ نه غلطي شوې ده، ټایپ په وخت کې بخښنه غواړم. سمه ده؟ چې یو څه باندې تاسو ډاډمن نه اوسېږئ هغې ته ناډاډ، البته یا یو څه باندې تاسو ډاډمن نه اوسېږئ هغې ته دا راتلی شي ډاډمن. نو بخښنه غواړم دوستانو، موږ هم کله ناکله موږ نه چې څه غلطي کېږي زموږ معذرت ومنئ. سمه ده؟ uncertain. نو دوستانو دا زموږ تاسو آخري سلاید و، او دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. خدای دې وکړي چې دا درس تاسو ته ډېر خسته کن شوی نه وي. البته زه خو ستړی شوم، نو تاسو ته ښه وخت او ښې چارې غواړم. تر بل درسه پورې په لوی او بخښونکي الله م سپارم. خدای پامان.